ما هغه شپه خوب نه دی کړی، بس په دې سوچونو کې وم چې خدای رانه جدا مه کې. سهار ما نه غوښتل چې جګ شم، ما نه غوښتل چې لمر په سترګو ووینم او ځان به مې لرې ترې ساتلو. خو د هغې کور مخکې د خوشحالۍ اوازونه شول او نه ګورم چې هغه یې په ډولۍ کې رانه کېنوله او دلته زما په ژوند کې قیامت راغی. نه مې چاته ویلی شول، نه مې د زړه درد کم کړو. بس په خپلو لاسونو د هغې رالېږلي شیان مې سوځول. ژړلي به هغې هم وي زما په یاد کې، په دا باندې زه هم پوهېږم، لیکن په شونډو مې بار بار د هغې دپاره د بې وفایۍ لفظ راتلو. نوې دنیا به جوړه کړي او ما به هیر کړي. بس په همدې سوچونو کې لاړم. نه پوهېږم چې څومره وخت زه په دې سوچونو کې ورک وم. خوب نه راتلو، خو بیا هم بیده شوی وم. محبت په داسې سزا راکوي ما هېڅ سوچ نه کوم. زما په وجود کې لکه روح ما هېڅ سوچ نه کولو چې هغه به ما پرېږدي. د هغې ورځونه مې د مینې او محبت نومونه بد راغله. زما په زړه کې زما عشق مې هم دفن کړو هغه ورځ. بس خپل ځان مې په خپله برباد او رسوا کړو هغه ورځ.